بسم الله الرحمن الرحیم. په ډاب ایډیشن کې اوس یو دا طریقه درته ښیم. په ډاب ایډیشن کې موږ ریکارډ وکړو، په هغه ریکارډ کې غلطیانې وي یا زیاتوب وي یا تکرار وي، دا موږ څنګه جیم وباسو. یا په هغه ریکارډ کې سا وي ټوخ وي، دا څنګه جیم وباسو. ډاب ایډیشن خلاصوم، رالم ریکارډ می شروع کړئ. چې ریکارډ می شروع کړئ، اوس په ریکارډ کې که کومه غلطي راغلی وي، مثال دا خبره زه اوس 2 واره کوم، دا خبره 2 واره کوم، دا غلطي ده. دا غلطي به اوس زه څنګه جیم باسم. په دې کې سا راغلې ده، دا سا به څنګه جیم باسم. په دې کې مې وټوخل، دا ټوخ به څنګه جیم باسم. دا ټوله طریقه به زه اوس درته ښیم. ریکارډ مې ودراوئ. اوس په دې کې هر ځای چې تکرار راغلی دی، هغه تکرار باندې به داسې سلیکټ ولګئ، هغه ځای باندې چې ته کوم ځای جنګاټه یې داسې سلیکټ چې دی پر ولګئ، داسې پر هغه ځای به دونه قدر سلیکټ ولګئ. په کیبورډ کې ډیلیټ بټن به باندې ووایه، یا دا رقم سلیکټ باندې ولګو چې څونه ته کاټئ. مثال دا ځای کټوم، دا نشان باندې راکښته کړه، دا هم ختم. دا 2 طریقې یا د کاټېدو دي یا د صافېدو دي، دواړه سي. وینې دا کټایي نه وکړل، دې خالي صاف کړئ. په دې سلیکټ په دې بټن باندې کټایي نه وسوه، دې خالي هغه ځای صاف کړئ، هغه آواز یې وایستی. مثال اوس په دې ځای کې سا ده، دا اوس په سا شمار کړه، دا سا وبوله، دا مې داسې کړه راکښه، دا سا ختم سو. نور اواز سره راکم نه سو، نور اواز پر هغه حال پاته ده، خالي هغه کومه سا کې زیاته سوی هغه مې جیم وایست. یا دا ځای دی اوس په دې کې دا زیاتوب راغلی دی، دا ځای جیم کاټاوه مه، بلکې دا ځای اواز یې ور ختمه، بس داسې به کې که دې کاټاوئ بیا داسې ډیلیټ بټن هغه ځای کاټ کړئ. یا یو ځای په خطا کې درڅه کاټ شو، اوس به دا ته څنګه راګرځئ بیرته. دا 2 طریقې لري. یوه طریقه چې ده په کیبورډ کې کنټرول زیډ، دا 2 بټن دي. کنټرول بټن ورسره ونیسه، زیډ ووهه، هغه غلطي چې کومه ستاسې کاټ شوې ده، په خطا کې کوم لفظ درڅه کاټ شوی دی، هغه بیرته راګرځي. ورته ګوره، بیرته هغه ځای راوګرځېدی. یوه دا طریقه ده. دویمه طریقه، اوس دلته یو مینو خلاصوو، پر دا ځای باندې مینو وي، دا مینو وي بندې دي، دا اوس ټولې خلاصوو. په دې کې مې یو طریقه شته، راځم دلته دا مې را خلاص کړي. په دې کې رالمه دلته، په دې کې مې دا شو ووله، په دې شو کې دا ګردې مینو خلاص وي. په دې کې که یو غلطي ستاسو سوي هغه هم کاټولی شئ، د ډیلیټ کار هم جین اخیستل کېږي. په دې که یو ځای په خطا کې درڅه کاټ سي، بیرته یې راګرځول غواړي، هغه هم کې شته. دا 2 طریقې په دې کې شته. اوس په دې ته یو ځای کاټئ، د ډیلیټ کار درته کوي، دا کاټ سو، په خطا کې درڅه کاټ سو، بیرته یې راګرځوم، په دې راګرځي، په دې بیرته کاټېږي، بیرته راګرځي. خو دا یې د کاټ د ډیلیټ پر ځای دا بټن ده. دغه مینووي چې دي، دغه 3 دا کار کوي. یو ځای سلیکټ که، په دې کاټ که، په خطایي کې درڅه کاټ سو، بیرته یې راوګرځو. یو دا سولو چې دا ځای څه اواز صفا کوي، اواز لرې کوي، د دا ځای چې تا پر کوم ځای سلیکټ درولی دی، هغه ځای لرې کوي. یو دا سولو چې دا بیرته راګرځي، بس دغه کار کوي. او یو دا سولو دا هم کاټوي، ختم، دا هم کټایي کوي، چې کوم ځای ورته سلیکټ کوي دا یې لرې کوي. دا او دا 2 کټایي کوي. بس دا سبق هم پر دغه ځای باندې، په بل سبق کې به بیا نوره طریقه درته وښیم.